بیا موږ د ځان سره رالو او څونه چې پښتانه تاسو زما د دې پیج حالات وکتو نن سبا چې دی نن سبا به چا مخې ته نه وردېږي او چې چا مخې ته وردېږي نو لا ولې خو د پسې د ویډیوګانو کوشش کوي د هغې نه پس ته بیا پیج ختموي ماشاءالله ټایګر دی خو زه هغه ټایګر ته وایم چې نن تاسو په کوم ځای کې ناست یئ نن څه شوی اوس چې راجان حبیب واپس ته د جین له راغلی ستاسو خو پته نه لګي زه خو تاسو نه یم په سکرین باندې نه راځئ نو چې څونه پښتانه دي انشاءالله اواز دی زما بندولی نه شي زما پردیسي پیج دی تقریبا زما نه زما نه ملګري دی خو ما له راکړی دی مکمل زما دی د هغې نه زه هر څه ډیلیټ کوم انشاءالله د هغې لینک پر رسم شیر کوم بالکل برابر دی څه 30-35 هزار ملګري پکې شته خو په هغې کې ډېر داسې ملګري دي چې څه زموږ سره اشنا دي څه ناشنا دي هغه به هم اشنا شي او څه زموږ خپل او بقایا هغه غټو خلکو ته زه دا وایم زما د اواز خو به تاسو ته در ورسي د دې ویډیو ده کیدای شي د یوټیوب په چینل کې څوک راوالي او شیر یې کړي صحیح ده در وبرسي خو تاسو نن سبا پته نه لګي زه اریان په تاسو پسې یم چې پته نه لګي او 35 پښتانه یې که نه دا کومه څه چې زما څه وشو دا د نن نه 3 کاله مخکې د عمران خان صاحب حکومت چې راغی هم شو د هغې نشانې زما څه شته دا نن مې دا کپړې چې دي پرون دا مې کار ته کړې دا زما څه شو نه هغه هم د دې فیسبوک په وجه باندې چې پښتنو زما سره محبت کوو زمونږ خپل خلکو په خېټه دړو چې دا ولې په دې فیسبوک کې راځي را داسې خلک ولې دا محبت کوي دا تڼۍ نه په دې راپاسه تڼۍ وي یوه تڼۍ په دې کې نشتي دا د نن نه 3 کاله مخکې زما نه شلیدلي په دې وجه باندې چې پښتنو زما سره محبت کوو تاسو په دې کپړو ته وګورئ دغه شان زما سره ډېرې نشانې پرتې دي چې دا د نن نه 3 کاله مخکې هم کوشش شوی او هغه کوشش یې اوس د نن نه 2 میاشتې مخکې هم وکړو نو ما ته خو څه پته نه لګي چې دا به زما سره په څه باندې دښمني ساتي او زه اریان په دې باندې یم چې لکه یو سړی د چا نه مړی وکړي یا مثال په طور د چا سیاسه ذاتیاتي او دښمني کوي نو هغه وایي او زما د دې پلانکي څه دښمني ده زه افسوس په دې کوم چې موږ ته د خپل دښمن پته هم نه لګي لکه نه موږ د چا نه مړی کړی دی نه هم د چا لاس مات کړی نه هم چا له خپه ماته کړله نه هم چا له سر مات کړی دی اریان په دې وجه باندې یم خو صرف او صرف ما ته چې یوه دښمني ښکاري د پښتنو محبت زموږ سره زموږ د مزدورانو سره او کومه خلک چې دي او کومه چې زموږ په بېزتۍ خوشحالېږي نو هغو تر دې پورې زما سره د نن نه 3 کاله کړي دي دا کپړې مې نن کار ته اغوستي دي دا ما نه خرابولې دې ته وګورئ دې تڼو ته وګورئ او دغه شان زما سره ډېر ثبوتونه پراته دي چې په هغې کې ما 14 میاشتې کار نه و کړی 14 میاشتې او 1000 تاوان مې کړی او دغه شانتې روان کارونه راته پاتې شو وګورئ دغه شانتې روان کارونه راته پرېښو لکه دا لکه چې دا اوس کار دغه د شروع دی نه ماشاءالله صرف دا منځ یې پاتې دی او نور بیلډینګ هم راتاو کړو زه د خپلو پښتنو ملګرو نه لږ لرې شوی یم خو موږ الحمدلله تقریبا په دې 45 ورځو کې 4 بیلډینګان داسې دي چې دا موږ نوي وکړه او علاقو به ویډیوګانې مې رسه شیر کوم انشاءالله او یو بیلډینګ زموږ زوړ پاتې و چې موږ په هغې کې کار شروع دی او هغه به م انشاءالله حواله کوو نو غونډ به راته ښایو بقایا ما کارونه د اوسه پورې نه خو زه دغه بېغیرتو ته زه دا وایم چې هر کله ته یو ځای ته لاړ شي ته به ځان خپل مستقبل برابرې ما ته د پلار نیکه نه کاروبار نه دی پاتې شوی چې ما ته د پلار نیکه نه کاروبار پاتې شوی دا هر هغه غریب ورور ته وایم چې زموږ په شان دي غریبي موږ ځانه قصب یاد کړی دی او د هغې نه پس هم په خپلو مټو محنت شروع کړی دی او د خپلې زندګۍ هر هغې خبرې ته ولاړ یو چې په کومې خبره باندې خلک په تره ته پې پاتې راځي تربور ته پې پاتې راځي ګاونډي ته پې پاتې راځي په رشتهدارۍ کې پې پاتې راځي الحمدلله ما غونډه زندګي په چیلنج باندې تېره کړله زه د پلار مشر زوی وم او زموږ وجه دا وه چې زموږ د غریبۍ چې درته زه ویم نه د تعلیم وس کېدو او نه مخې ته داسې څه وس و چې په هغې باندې زه چلېدلی وی کاروبار نن به یو سړی راپاسي ما ته به چل ښیي زما تقریبا کم از کم 50-60 شاګردان ګرځي زه په یوه میاشت کې په چیلنج زه دا وایم چې زما سره یو شاګرد میاشت کار وکړي د پردی مور زوی او بل 10 کاله کار کړی زما د میاشته شاګرد سره به مقابله نه کوي انشاءالله ولې چې زه د خپل ځان په شانتې هغه له لاس ورکوم د خپل ځان په شانتې پویه کوم د خپل ځان په شانتې چې دی نو هغه زه حسابوم ما له ځان نه کم چېرته هېڅوک هم نه دی حساب کړ نه دی راله الله وس راکوي او د ایوب خان شیرپه ملګرو ته هغو ته مې دا خواست چې تاسو څه وایي چې موږ به د پیج رپورټ کړو زه یم مسافر او مسافر چې دی نو په میډیا کې مسافر دي زما سپورټ چې تاسو هر څونه زما مخه نیسئ که نه زما سپورټ د هر ملک نه دی او هر مسافر یې کوي هر مسافر خو زموږ څه ټیم نشتی او ټیم زمونږ ډېرو ملګرو ته پته لري چې هر ټیم سړی ویډیو نشي کولی نشي راتلی
خو دا راته ویم چې د نرو د کوني او د دله خو اوس په میدان پته لګي زه خو تاسو ته دا ویم چې اوس تاسو څه شوئ ستاسو پښتو څه شوه مرګري هم څه شوه بدماشۍ هم څه شوې ډایلاګونه هم څه شو میډیا څه شو هغه تنظیم هم څه شو فونډیشن څه شو څه شو چېرته لاړه کم طرف ته لاړه او زما چې څونه ملګري دي په واتساپ کې چې ما میسیجونه بند کړو زه ګورې خپل هر ملګری پیژنم ما په واتساپ کې یوه ویډیو شیر کړې وه د نن نه میاشت مخکې چې ما ووی چې په واتساپ کې اوس ما ته د دې پته نه لګي چې دا زما دوست او که دشمن دی خلک کال کوي ریکارډینګ کوي میسیج ریکارډ کوي نو د هغې وجې نه ما د واتساپ نه پرهیز کړی نور چې زما څونه ملګري دي زه هغه پیژنم زما چې کم ملګري خبرې مې اوسه شو دي زما د وخت نه ملګري د 3 میاشتو نه د 5 میاشتو نه هېڅ کله پړه کې دا رانه ولی چې دا موږ یادوي زما دا کار دی زه په دې ډېر ښه پوهېږم ما چې د کلي نه دا خبره وکړو نو زما مجبوري دا شوه چې خلکو زما وایس میسج زما نه وخت خبرې رانه وخت کې کنځلي غلطي خبرې دمکیانې مثال په طور په ټلیفون ریکارډینګ یا بل څه نو په هغه وجه باندې ما ځان محدود وساتو محدود او په هغه وجه باندې ما په هر هغه ناشنا سړي باندې اعتبار ونه کړو چې د کم څه زما تعلق د مخکې نه نو ما پیژندو نه نور زه خپل یاران دوستان ټول پیژنم که هغه په هر ملک کې دي او زما سره چار کله په واتساپ باندې خبرې شو دي یو پیرا دوه پیرا درې پیرې نو وروره بالکل ګوره ته په ذهن کې دا رانه ولي نه اسه داسې کسانو چې هغه زما د بلیک میلینګ دپاره راغلو نن زما دا پیج تاسو ګورئ 47 کسان دا ویډیو ګوري زما ویډیو لاول 4000 کسانو کته نو دیو سوي چې زه به د خوله بنده کم زه به درته نن د پیجونو ډېری ښیم ښه نننی لایف چې زه ماښام کوم د مسافرو سه انشاءالله د گپ شپ پروګرام وی زه به درته پیجونو ډېری ښیم چې پیجونه څه ته وایي مسلمانه ما ته خلک مینتونه کوي وایي زما د پیج نه لایف ویډیو وکړه ما ته خلک مینتونه کوي زه پیج در کوم وایي لایف ته راشه پروګرام ته وکړه ویډیو ته شیر کا موږ ته اجازت وکړه چې ستا ویډیو موږ شیر کوو دا ته څه وې نو دا صرف او صرف دقه سوځېدو او نور چې دا کومه څه وشو که نه زه ټولو پښتنو ته ویم دا زما څه د نن نه 3 کاله مخکې شو دي او زه اریان په دې یم چې دا څوک دی او په څه وجه باندې کوي او ولې کوي او زما خو دشمن هغه خوښي قسم دی چې زه هغې دشمن ته سلام کوم چې ډز د باندې کوي اول د باندې اواز کوي خو دشمن چې ډز کوي اول به ورته اواز کوي چې زه در باندې ډز کوم ولم دی بیا به پې ډز کوي داسې نه چې د شا نه پې ګزار کوي هغه بې غیرته وي د شا نه بې غیرته ګزار نه کوي نو زما د دې پیج سیم تاسو څه کوئ که نه نو دا ما هر څه ولیدو خو زما څه نه شئ کولی زما څه په دې موجوده ټیم کې زه دله پردیسي پیج زما چې څونه ملګري دي پردیس پیج دی زما تصویر پې لګېدلی دی خو مخکې پښتنو استعمالوو او هغه پیج زما په ویډیوګانو باندې تللی دی تقریبا 40,000 کسان دي لایکر او فالوور زما په ویډیوګانو د کلي نه چې پکې هغو ګانې ډرامې خاکي ور شروع کړي نو پیج یې په ځای ورته دی نو هغه پیج هم د دې الګ پیج دی اوس زما څه دی خو زه اول هغه سافټویر کوم چې کومه پکې شیزونه لاین ته نه برابر د پښتو نه برابر د حیا د عزت نو اول هغه کومې پاکومه او بیا به انشاءالله زه د هغه پیج نه ستاسو سره راځم د هغې پټه شنه ده اوري او ښه برابر نو تیار پیجونه ښه بل پیج ماله نادرخان ناکړی نادرخان تاسو یې پیژنئ نادرخان چې په ملیشیا کې دی د هغه پیج زما سره دی په ریاض کې حسین پیژنئ حسین نوم یې چې دی د هغه پیج زما سره دی د هغه پیج د چا سره د دې الګ سره نو د پیجونو دغه مه کوئ زه د هر پیج نه ځکه نه راتلم چې زه ستاسو په شان دې شرمېدلی نه وم زه ځان نه شرموم زه د دې پیج نه ځکه راتلم چې د دې پیج نه ما ستاسو سره جګړه کړو او دا پیج تاسو راپورټ کوو تاسو پسې لګیا وئ د هر پیج نه نه چې زه کله د یو پیج نه راځم او تقریرونه کوم خلک به وایي چې دا څه دی د دې جګړې میاشت وشوه دا د دې پیج خلکو ټول هر څه ورته مخامخ دي او زه عالم خان شیرپوله اوس هم یو چیلنج ورکومه چې 8:30 بجې به زه لایف راځم راځه چې مړه د پښتو او د غیرت د نه پښتو د پښتون او د نه پښتون پته نن ولګو د پښتنو د مخې دواړه خبرې وکړو 8:30 بجې د سعودي عرب په ټیم به زه لایف راځم او زه به ستا انتظار کوم دا زما تاله ما یوه میاشت ټیم درکړی نن پکې اخرنۍ ورځ ده په هغه میاشت کې اخرنۍ ورځ پاتې ده په دې یوه میاشت کې ته رانغلې زه راته هم ویم چې نن هم راځه خیر دی راځه ما غلط که ما پړ که ما چې دی نو ما دې پښتنو ته غلط که زه به د دې ټولو پښتنو نه معافي وغواړم میډیا ته به نه راځم خو نن راسه راشه دونه غټ سړی نه زما خبرې تا اورئ د ځانه دې افسر ساس کړی دی دونه غټ سړی نه رباب ټنګوه تماچې ساته فونډیشن ور بر ساته دننه پکې ښځې ساته ورونه بند ساته دونه شی نه پوه شوې تاسو خلکو له چیلنجونه ورکوئ خو انشاءالله زموږ دا چیلنج به تاسو ګور ته رسئ
ګور ته به م رسوي او جان حبیب چې رسه کومه څه وکړه که نه والله چې داسې به مور زوی راوړي او داسې به یې کوي اورې ما چې جان حبیب چغې والې چې جان حبیب به رها کېږي او جان حبیب زنده‌باد زه پسې ولاړو هغه الله بغیر زمانه رها کړو دغه د ټایګر په شان دي ګرځي چاپې وایي د ظالم بچی دی د پاکستان کله په یو ځای باندې ورځي چاپوي او کله په بل ځای باندې چاپوي کله په یو ځای چاپه او کله په بل ځای باندې چاپه نو جان حبیب ته دیو رسېدی شي دیو د جان حبیب نه سوځي ګوره زه دله مثال در کوم دیو همیشه دپاره هغه خلک ټارګېټ کړي چې کم خلک په ویډیوګانې وایرل کېږي طاهر خان وصال خان د طاهر خان سره ایمینز ایم پی ایس دغه شانتي ملاقات کوي غاړې ورکوي سلفیانې اوس وباسي وایي د طاهر خان سم سلفي وښکه ښه وصال خان زمونږ وصال خان باتنګړ هغه چې دی نو دغه له د انټروی ورکوي پی ټي وي له زمونږ سرکاري نیوز له چې ټوله دنیا د هغه سره محبت کوي د وصال خان سره او انډیا ته هم ډېره زیاته سوځي